لوی اختر را روان دی او دا الله مهربانی دا مسلمانانو کې د قربانۍ جذبه چې دا هغه عام طور باندې ډېر زور او شور سره نو د قربانۍ بنیاد څو دا یو څو خبرې ستاسو په مخ کې عرض کول دي بل دې سره به دا یو خبره ای چې په پاکستان کې ډېرې فتنې دي خو یوه فتنه پکې دام ده چې کم خلق ځان ته پڑھے لکھے ہوئی ناول خدا تحقیق پکار دے چې پڑھا لکھا وہی چاہتا تعلیم یافتہ وہی چاہتا تعلیم یافتہ دی سوک او وہی ازان تا سوک دا یاد لره نن ستا په ملک کې تعلیم یافتہ هغه خلقو ته ویلی شي چې چا انګریزي ویلي چا چې انګریزي نه ویلي هغې ته څوک تعلیم یافتہ نه وایي عزیزانو دا یاد لرئ چې علم سوا د قرآن او د حدیث نه بل شي ته اډو علم وینا علم صرف او صرف قرآن او حدیث ته وایي انګریزي شو یا ساینس شو یا جغرافیه شو یا حساب شو وغیرہ وغیرہ دا علم نه دی دا فن دی هنر دی د روټۍ ګټلو د پاره داسې یو شی دی لکه ترکاڼ ترکاڼي زده کړي جولا جولاګیري زده کړي مستري مستري توب زده کړي لارو والا لارۍ جوړول زده کړي چا لارۍ جوړو دا داسې یو فن دی علم چې دی هغه صرف او صرف قرآن او حدیث ته وایي نو پڑھا لکھا خلق هغه دي چې چا قرآن او حدیث ویلی دا بدبخت قوم چې ځان ته پڑھے لکھے وي دا د دې احفشه غلطي ده نو دوی پڑھے لکھے ځان ته وي چې زمونږ ضمیر دا نه مني چې قرباني دومره لکونه ګډان او غواګانې او میخې دې په دغه ورځې حلالي شي بلکې دغه پیسې دې چا خوار غریب ته ورکړلی شي دا د دې یو خبره ده عزیزانو قرآن کریم اکمل او مکمل کتاب دے او دا دعوی قرآن کریم په خپله کړې ده آخرینه آیات د قرآن چې نازل شوی نو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا د الله فرمان دے چې په نن ورځ اے پیغمبره ما ستا دین مکمل کو سچ دی دا به تر قیامت پوری وی او په زمانہ کې بچاتا پدې کې د رد و بدل اجازت نہیں قربانی دام په دین کې یو اوچت شی دی د قربانۍ تعریف وګورئ په عربي کې قربانی وی اراقت الدم تا اراقت الدم تا قربانی وی وینا تویول قربانی وی دیتا کد 100 روپو گډوره په دغه ورځ حلال نکي او 1 کروڑ روپے د خدای په نامه ورکی
نو هغه ثواب به جدای، لیکن دا د ګډوري چې کوم وجوب دی پتا دا غاړه به دې بند. ما په خبرو پوهېږئ؟ په دغه ورځ وینه د څاروي نه تویونکې د ده غاړه به په حق د قربانۍ کې بند وي. که 1 کروڑ روپۍ خیرات په دغه ورځو کې اب ځان له شي، لیکن د قربانۍ غاړه پې نه ازادېږي. د دې داسې مثال دی لکه نن جمعه ده، 2 رکعاته مونځ پکې فرض دی، 2 رکعاته، او ته د اوس نه شروع شي او تر مازیګره پورې 2000 رکعاته نفل وکړې، 2000 رکعاته نفل، او دا 2 رکعاته فرض دی د جمعې نه یې کړي، نو هغه 2000 رکعاته د دې 2 رکعاتو فرض ځای نیوی شي. 4 رکعاته د مازیګر فرض دی او ته 4 رکعاته په نیت د فرضو د مازیګرو نه کې او تر ماښامه لګیا او 10,000 رکعاته نفل وکې، هغه نفل د دې فرضو ځای نشي نیوی. ما په خبرو پوهېږئ؟ عزیزانو عرض داو چې یو ګډوره چې هغه دې د 10 روپو ولې نه، اگر په 10 روپۍ خو ګډوري شتم نه، اوس خو دې خلقم یو اورېدلي دي سه دومره ګډورګۍ به په څو دی ماما؟ 14,900. دا نیم دی پکې د کم ځای نه ووایې. په څو دی ماما؟ 19,900. 19,900 داسې ګرځي د خدای په قهر اخته دي، اغستونکی غریب هم پریشان دی. هلته ورته حکومت منډۍ ټیکه کړي، حکومت والا منډۍ ټیکه کړي. دا اوږې حکومت زمونږ چې دی، اوږې تږې نهر منډۍ ټیکه کړي دي، نو بدماشانو له دا ټیکې ورکړي دي په منډۍ کې. نو هغې سره 2 نلیز تماچې ټوپکې چې ګډوری ورننه باسم غلط دې سټ کې به دې ونیسي. څه بلا وشو چې ګډوری راوباسم مخکې شه پرچه وکړه پلانې وکړه. د خدای په عظیم قهر دا قوم ولې اخته دی؟ په هر رنګ کې در باندې عذاب نازل دی. ته به څاروی د لوږې خرڅې، اوږې به اوړه به در کرني، هلته به په منډۍ کې درته بدماشان ناست. دا د کمیټۍ ټیکه ده، دا د کارپوریشن ټیکه ده، دا د پلاني شي ټیکه ده، دا د پلاني شي. دغه پیسې چې تا او ما ټیکې راوشو کوي، ستا او زما غوښې غوسې کي، د دوی په عیاشۍ او د دوی په جنډیانو او د دوی په لوفرۍ باندې بیا لګي. تاسو به خدای نور خرابوي، تماشې به کوئ، د ځان تماشه به وکئ. اوس خو در باندې د انسانانو په شکل کې عذاب نازل دی. تاسو به وګورئ بیا به در باندې د آسماني اور په شکل کې راځي، د سیلاب په شکل کې به راځي. تماشې به کوئ د ځان. عرض مې دا و چې قرباني یو واجبی طریقه ده. واجب پچا ده؟ په هغه چا ده چې دې وخت کې 2 تاسو کې څوک زرګر شته؟ سپین زر 100 روپۍ توله دي، 40 روپۍ توله، 500 تولو 100 روپو جوړیږي، 40 روپۍ توله چی 2100. اچھا ما 2000 فرض کړي. عزیزانو غوږ کې دی، 2100 روپۍ چې چا سره تر لوی اختره پورې موجود وي، 2100 پاغه قربانی واجب ده. 2100 پاکستانه پاغه قربانی واجب ده. ګډوره وس کې نشتا، غوا ما کې میخي کې چا سره به عیسو ونیسي.
یو سړی دی چې 100 نه لري، په قرض پیسې واغستې او ګډوره یې واغست. چې واغستو ورځ دوه پاتې دي اختر ته ګډوره ورک شو. چې ورک شو د باندې دا عشق ابراهیمی دومره غالبو چې نورې پیسې په قرض واغستې بلې واغستې. این د اختر په شپه هغه ورځ ګډوره هم پیدا شو او بلې م اغستی دی. مسله دا ده چې دا غریب سړی به د اختر په ورځ دا دواړه ګډورې حلالوي، او که مالدار سړي اغستی و او هغه نه ورک شو بلې واغستو او د اختر په شپه ورک ګډوره پیدا شو، نو دی به یو خرڅ کړي او یو به حلال کړي. او غریب چې دی به دواړه حلالوي. ولې؟ په ظاهر که تاسو خیالو کوي زیاته ځکه معلومیږي چې مالدار به یو خرڅ کړي یو به حلالوي، او غریب چې د ډېرې مینې لیونی کړی او په قرض یې راغستی وي به دواړه حلالوي. دا ځکه چې په غریب قرباني واجب نه وه، لیکن د چې ګډوره واغسته نو دا په د نظر شو. چا ورک شو بلې واغستو نو بلم په نظر شو، نو نظر چې دی خرڅېدی نشي، لہذا دی به دواړه حلالوي. په مالدار واجب و قرباني یوه، نو هغه چې پیدا شو یو به حلال کړي او یو به خرڅ کړي. او سر درته بل ویم، علماء لیکلي دي چې د قرباني دومره عظیم برکت دی چې کچا سره پیسې نه وي او قرض یې واغسته او قرباني یې وکړه، نو الله پاک به مخې کاله د قرض هم خلاص کړی او دومره مال به ورکړی چې دی مستحق د قربانۍ وګرځي. خو یو خبره درته کوم، کله کله امتحان هم وشي. هم دې جماعت کې یو ځلې چېرته څو کاله مخکې ما دا خبره کړې وه، چا به داسې کړي یو سړی د دې خوا کلو په قرض پیسې اغستې دي، او 2 میاشتې پس راغی ما ته وی چې مولوي صاحب تا دا مسله کړې وه، مال کړې خو مې وه. ویل بیا داسې مسلې مه کوه. مال ولې؟ ویل هغه دی په قرض مې اغستې وي، اوس پیسې نه راځي ورپسې، هغه دی سړی ما نه غواړي. نو داسې سړي دپاره په قرض نه دی اغسته پکار. ما په دې خبره پوهېږي چې د چا ایمان دومره کمزوری چې هغه کې دا خیالو کې چې زه ورپسې مالداره کېږي، که په دې نیت کې ګډوره یې واغستو چې زه مخې کال له مالداره کېږي، نو دا د مالدار کېدو په نیت دی، د قربانۍ په نیت نه دی. دا قرباني بیا ډوکېږي نه. ما په خبرو پوهېږئ؟ ګډوره اغستل په دې نیت چې زه سنت ابراهیمی ادا کوم، انور سیزونه به بتبه ورپسې راځي بیا، ځکه چې قانون دا دی چې د تمام اعمالو دار و مدار چې دی هغه په نیت باندې دی، او نیت په عربي کې د زړه قصد او ارادې ته وایي. نو مدار د اعمالو په نیت ته څنګه دي چې نیت یې هغسې به در سره کېږي. نو زما عزیزانو عرض دا و چې عام طور خلق قربانۍ ګډوره دی، ګډ شو پې کېږي که نه کېږي، اوج ګډ دی او داسې ګډ دی چې په لاره ګډ ګډ رواني قرباني پې کېږي. سرمنې کې خارښتو لګېدو، لاندې غوښې ته چې نقصان نه یې رسېدلی، پاس په سرمنه د ګډ خارښ مارښتي په دې قرباني کېږي. ښکرونه یې نه یې پې کېږي، خسي وي پې کېږي، غوږې 3 حصې ثابتو 1 حصه غوڅ شوی قرباني پې کېږي. تاسو خیال راغی؟ دا ټول څیزونه داسې دي چې دا معنی د قربانۍ نه نه دي، قرباني پې کېږي. بنیادی شی درته بل ووایم، عام طور باندې غوا او میخه کې 9 کسان شریکېږي. 9 کسان. که په دې 9 کسانو کې
د یو سړی پیسې حرامې وي، د یو سړی، نو قربانی د نورو شپږم نه ده شوې. اوه کسه په یو غوا کې شریک دي او د یو سړی پیسې پکې حرامې دي، نو قربانی د نورو شپږم نه شو. خیال به دا کوئ چې په غوا کې ځان سره حرام خور چاته وي چې د چا ګټه حرام، ګټې د چا حرامې دي او د چا حلالې دي، هغه مانه تاسو ښه پوهېږئ او دا ټول خلق تاسو ښه پېژنئ. دې ته به سوچ کوئ او خیال کوئ چې ګټه د چا حرامئ چې هغه ځان سره پکې شریک. مثلا یو سړی دی د جوارۍ پړی اچولی، نو د جوارۍ ګټه 14 انې حرامه ده. اوس خو جواری په پاکستان کې فیشن دی. تاسو وګورئ د لویو لویو پړونو د جوارو باقاعده شکرانی اوزی او نظرانی اوزی، نظرانی ماخام تقسیمیږي او د نن لاندې پړ چلیږي، پته یې ټولو ته. دا کېدای شي چې په ملک کې به یو جرم کیږي، حکومت ته به پته نه وي. دا د چا عقل مني؟ جواره پړونه به په علاقه کې چلیږي او حکومت ته به پته نه وي. د علاقې تانیدار ته به پته نه وي چې زما علاقه کې کوم ځای جواری چلیږي. چرس به خرڅیږي او د علاقې تانیدار ته به پته نه وي. اوس هیروین به خرڅیږي چې څوک څوک یې خرڅوي او د علاقې تانیدار ته به پته نه وي. دا عقل مني د چا؟ نن وګوره د پاکستان بچی تباش تبا کیږي لګیا دي، دوی ته پته نه ده، بلکې ټوله مشینري د حکومت ورسره ملوث ده. امریکې او لندن ته او عربو ته چې اوس چالو شوي دي، په څه کې ځي؟ په خرونو روان دي. دغه جازونو کې څوک وړي؟ ستا ټول نظام د جازونو ورسره ملوث نه دی. څوک یې وړي؟ د یو څو کسو مالداره کېدو دپاره د قوم بچی تباه، د قوم بیړی تباه، یو څو کسه به مالداره کېږي. او هغه خلق چې کوم د دې کاروباریان دي، داغي په اجرو او داغي په بیٹکونو کې وګوره، ستا ټول حکومت هلته ناست دی او کیکونه او پیسټریانې خوري، که نه ده داسې؟ ټول دا زمونږ ملک شو. چرته لوی مجرمي، لوی مجرم د ملک لوی دوست دی، ځکه چې د هغه په ځای کې ټیکي دي او ګډان دي او خوراک دی او سکاک دی او کباب دي او وغیره وغیره. د ملک لوی دوست. که زه ووایم چې دا ولې، زه د ملک لوی دشمن یم. نن د قوم او د ملت دشمن څوک دی؟ راشئ چې په ګوته یې درته وښیم، پټې خبرې نه دي، وښیم درته. دا ټوکې دي؟ راشئ د دې په کورونو کې تمام سامان مړی کې ورته پړی اچوم او ځوړندوم چې دا درته چا راوړی، دا درته چا راوړی، دا درته چا راوړی، دا درته چا راوړی. د ښځې دې چې دا جنجڼي اچولي، دا درته چا راوړي. دا ښځه دې دونډوڼی چې دا جنجڼي اچولي، دا درته چا راوړي. یو یو څه ټوکو خبرې. نو ملک خراړ وران کو، نامې د کارغانو بدنامي دي. ملک څو قرآنۍ لګیا دي.
تاسو وګورئ په دې ملک کې د اسلام چغې وګوره، اسلام اسلام اسلام. په دې 8 کاله کې د ضیاء الحق صاحب په دار حکومت کې په دې پاکستان کې د ډمتوب سنټر وګوره، قدم بیارته وی سی آر دی او میوزیک سنټر دی. قدم بیارته میوزیک سنټر څه معنا ده؟ میوزیک څه ته وایي؟ چې قرآن پکې ویلې کیږي، حدیث پکې ویلې کیږي، بانګونه پکې وایي، ختمونه پکې کوي، هغه ته میوزیک وایي. میوزیک سنټر څه ته وایي؟ او د شپې داغه دکانونو نه وی سیارونه په کرایه څوک وړي؟ او دا بلو پرنټونه د شپې فحش بربند په هر کیفیت زنا، دا فلمونه د شپې څوک ګوري؟ 2 اربه روپۍ به په پاکستان کې اوس په ټي وي سنټرونو کولاوېدو 2 اربه روپۍ نورې لګي. 2 اربه دا چې سدي دا وایي کم دي، دا لوی رحمت ته اسلام خو برورو راځي کنه. په شورا کې ملیان اغستی دي مړي، هغې شریعت ګروپ جوړ کړی دی. شریعت ګروپ هلکه دا به څه چل کوي؟ شریعت ګروپ، شریعت ګروپ نه دی، روټي خلاص دي، هغه تنخواګانې حلالۍ خلکو له په سترګو کې خاورې اچي. شریعت ګروپ څه معنا؟ دی به په قومي اسمبلی کې شریعت راتلو دپاره کوشش کوي، کوشش په دې پاکستان کې ووایي په ایمان راځئ د ښار ته وځو، دا ډمانو نه تپوس کوي چې هلکه د پاکستان کې د اسلام خوښ دی که نه؟ یاره که ډمان او ډمو نه وې ما نه دا ګیره کله کوي چې وایي توبه اسلام به د چا نه وي خوښ. ډمې به هم داسې ووایي که به نه وایي؟ که د ایره منډی ډمو نه وې چې اسلام به د چا نه وي خوښ، که وې نه وې نو ما نه دا ګیره کله کوي. کنجران، دمان، شرابیان، لوفران، بدماشان ټول به وایي چې اسلام به د چا نه وي خوښ. نو رکاوټ پکې څه دی چې شریعت ګروپ ته ورته جوړ کړو؟ اوس دا خدای چې په ټپ وړاند کړی قوم دی خبره نه پوهېږي. شریعت ګروپ یو وزیر هغه ورځ ویلي وي 2 کاله نور راکئ، که 2 کالو کې اسلام رانغی نو موږ به مخکې او تاسو راپسې شي. موږ به مخکې او تاسو راپسې شي. مال خدای دې تاسو زموږ نه مخکې نه کړي، خدای دې تاسو په توره بلا ووالی کړي، تاسو موږ نه مخکې ولي، مخکې به موږ یو. والله که تر هغې په ارام کښېنم چې په د پاکستان قانون قرآن شوی دی. عزیزانو عرض داو چې نن ستا ملک ټول ملک وای، نو رکاوټ پکې څه دی؟ کم شي بند کړی دی؟ کم شی ورته مخې ته دیوال دی؟ عزیزانو دا هر څه به ټیک شي، هر څه اله چې د ملک قانون ټیک شي. قانون ټیک شو، زه بیا وګورم چې څوک وایي چې قرباني په ځای زه نغدې پیسې ورکوم. دی خو دې ووایي خالي، ودې وایي. څوک دې د قادیانیت نوم والي، نوم چې زه قادیانی یم. څوک دې نوم والي چې زه پرویزی یم، حدیث نه منم. نامه دې والي، بیا دې دی د ځان تماشه وکړي. ته وګوره چې په ملک سړی اوبه تویېږي که نه، لیکن په هغه ورځ چې د ملک قانون قرآن شي، څو پورې د ملک قانون قرآن شوي نه وي، والله که ښه ورځ وګورئ، ښې ورځې به په غم بدلیږي، ښه ورځ پسې بړندېږئ. پخوا به روټۍ نه وه، د غرمې به هم نه وه، بېګاله به هم درک نه لګېده، خو سړي نه به دې تپوس وکړو څه حال دی؟ ویل الحمدلله.
बिल्कुल ठीक ठाक उस द कलूनो स्टॉक वर सरा प्रूती द कलूनो साल दे वक्त तेरी साल दे सेठ बहाउद्दीन मस्जिद तपोस जामे बे बक्सू न डकी साल दे मैं वही दसे कनो तो सटोल दास दास शेखान बुजुर्गान साल दे वक्त दास वक्त तेरी दुम न हुई चे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उस इस्माइल बदकम जैन पैदाशी प्लार वर तरागे दलासे उन्हें ऊंची बचिया माता खुदाई वेली दी चिदा जोए दे अलाल का ईमान देते हुए ताऊ मां के बच्चे ईमान नहीं ताऊ मां के बच्चे स्ताव जमादा ईमान कदा अख्तर पोरस दे कुर्बाने सरमन रा का हो कुर्बानी दे कबूल शो कदेरानकड़ा काफिर शुए स्ताव जमादा ईमान दे अख्तर पोरस कुर्बाने सरमनी बाबा जुमात ना 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 दी मुलाले मोड़ ना वली जुमात ततलम दाव दसमाती लुटे राता नवर अगस्त मोड़ा दी मुलाला स्तादा ईमान दे जमादा ईमान तपोषित खबर 10 रुपो गडुरे सरमन पदा गौरज दी मुला दलदाव दसमाती लूटा नवर अगस्त न सरमन वाला नवर वाओ रही सरमने द कुर्बाने आम तौर इमामान चिदी दा गरीबान दी बाल बचेदार दी और ख्वार दी बला जरिया निश्ता दगा सरमन और सरसायों तस्तासु पे जुमातुनों के नास्ती किक ब सरमन इखपलो इमामान लवर कोई चाच कसाबला द सारविया लालोलो पे उजरत के सरमन वर्कला हराम और नारवायो मुर्तकिब द हराम हाँ कम इमामान च मालदार दी गोड़ दी और सारब दी अगील बे कतन नवर के मां पर खबर हो गई कम च ख्वार और बाल बचेदार दी टिक बे अगील कागा इमामान और मालदार पजोर गुआड़ी 80 और 10 रुपए दा अख्तर मेला ले पार वर कीजिए देम पे लग चकरे वही और सरमन बनवर और न पीकी कम ख्वार और बाल बचेदार दी अगीले बेवर अर्जाऊ च इस्माइल बा कम ज़ैन पैदाशी और इब्राहिम बा कम ज़ैन पैदाशी क़ाल या बतिफ़अल मा तुअमर ए प्लारा अल्लाह च दर तसवेली दिन उजर कवा ओ वही दस चुप बुक क़ाल या बतिफ़अल मा तुअमर प्लारा खुदाए च दर तसवेली डेर जर कवा वक्त में लगावा बचिया तब बच सके जैसे तालालो वे सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन ए प्लारा जरदे च ब्या बमु में मालरा चित में अलाले जबस्ताद चढ़े लांद सबर कवमा तब में अलाले सबत सने चोक बहू की मोर लरा लजरते खजिस्ताद जुई कुर्बानी खुदा गोख्ते मोरे पर सजदा प्रिवता च अल्हम्दुलिल्लाह चरता गरीबा औ चरता जमाद जुई कुर्बानी गोख्तल या अल्लाह पमाजम तुमरा मेहरबानी उकड़ा च जमा जुई दे द कुर्बाने द फारो गोख्त अला ताकि जामे और वागुंदान सरवरता वर का स्तरगी वर्ता तूरे का दलो अख्तर
مور میندې لګیا دي زامن سنبالئ د میلو د خوشحالو د پاره د اسماعیل مور لګیا د زوی سنبالئ د حلالولو د پاره تو بکی څو لاس نه ونیو پړیو چاړې ولا لاس کې ورکړه چې و سړی خپې مې ورته وتړه سینه چې لتې ووی او تپې ولګې بې ادبي به وشي نو خدای به قرباني قبوله نه کړي منا ته روان منا مذبح ته ورسېد دواړه ودرېد قرآن اوس وګورئ فلما اسلما وتله للجبين فلما اسلما ارکل چې دا پلار او زوی دواړه د خدای حکم ته گردن نهاد اسلما پلار او زوی دواړو د الله حکم ته گردن کې دا ډېر ګران کا بیا لاس په ولا تړا وتله للجبين روای چولو پسینه ورته ګوډه کې خواسترګې تړلې دي او په مرای ورته چاړه کې څوک بو بسم الله الله اکبر مرای نه غسی الله اکبر الله اکبر نه غسی و چړې خدای نه بده په جهنم کې غواړ دسترګو پرپ کې ګډوره راضی او د ابراهیم پخپو کې سملی و علالی ابراهیم شپاره سنه دا یقین راغی چې زوی می حلال خرار شو دی وینو چې سترګې پرانیستې ګوري لاندې ګډوره حلال کړه پروت ته اسماعیل ولاړ دی دا ولې او د خدای د شفقتانه انداز ته ګوري الله فرمایي چې دې په غصه شو چې دا زوی مې ولې بد شو ما خو دې حلالولو کنه نو الله فرمایي وناديناه يا ابراهيم الله ما आवाज وکړو ابراهيم عليه السلام تا چو ابراهيم غوسه کېږه ما قد صدقت الرؤيا تا خپل خوب رښتینه ما چې درته سویلیو ته په خپل مقصد کې کامیاب شې امتحانو کامیاب شې تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو اوس به مونږ ابراهیم علیه السلام کم ځای نه پیدا کوو اسماعیل علیه السلام به کم ځای نه پیدا کوو بی بی هاجره به هغه صابره او پاکه مسلمانه هغه کم ځای نه پیدا کوو د دې وجه نه نیتونه خالص کړئ نیتونه صفا کړئ قربانۍ وکړئ خزوی کسړی وی کالکانی چې 21-2200 روپے در سره نغدی وی قربانی در باندې واجب ده کوم نکړه په قیامت کې با رسوا د جناب محمد رسول الله په مخ کې ولاړ یو د مزه خبره در تاخير کې بل کو قربانه ځان لا یار څه کچا د مور او پلار د پاره کولا پکې ډېر ثواب خو یو قربانی متمول خلق چې کوم دی مالدار یا گزارے والا یو قربانی په کال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پارم کوي ما په خبره پوه شو مثلا غوا د اغسدا یو زما یو زما د خزه یو زما د لور یو زما د زوی یو زما د مور پلار پاروا او یو ساده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یا پیسې در سره ډېری دي د خپل ځان نم خالا ګډوره والا او ورته چې دامه
د رسول الله د پاره تاسو خیال راکړئ دې کې به ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دومره اجر او ثواب به چې یو کال یو کې نو مخې کال له بزان ګوري چې مخې کال له یو کې نو بل کال له بزان ګوري چې بل کال له یو کې نو بل کال له بزان ګوري هغه آسودګي او هغه مهرباني د خدای بدر ته مخ شي چې تبه سنبالول نه شي پرون مون کوشش وکړو نن سار مم کوشش ډېر وکړو چې د خالد شپې ګوان پیدا شي د میاشتې د لیدو د خالد شپې ګوان نه په مردان کې نه په 400 کې نه په پیښور کې چرته نشته ټول ګوان چې هغه د اتوار د شپې نو د اتوار د شپې ګوي چې وا هغه مرکزم منلې ده او مونږه مجبورو کونی مونږ هو څنګه څه وانډه جوړولو که څه پیدا شوه خو یو کس داونه وی چې د خالی پشپا ما میاشت لیدلې ده یو قسم نو د اتوار د شپې شهادتو اتوار اتاو پیر نه او د نه پورزه اختر ده خو تکبیرونه بتاسو د پیر د ورځې د سحر نه شروع کوي عزیزانو عیسی علیہ السلام د نزول چې د اسمان نوشي دغه زمانہ به بیا د قیامت برپا کېدو زمانہ په دې ځمکه به بیا قیامت برپا کی نو دغه وخت کې به یو بل سړی پیدا شي چې هغې ته به امام مهدي وایي امام مهدی دا څوک دی او کوم ځای کې به پیدا کیږي عزیزانو ستاسو زمونږ د زمانې نه وړاندې زمانو کې د مهدي توب داوی ډېرو خلکو کړې وې خو لاړه نیست و نابود شو زما په زمانه کې هم نن نه 20 کاله مخکې په دغه جی ټي روډ باندې یو سړی کتاب ولیکلو دعوی وکړه چې زه امام مهدی یم او مهدی څنګه و چې د فوج نه ریټایر کرنیلو نو د فوج نه ریټایر کرنیلو خو چې د منګو پریوت نو کوزه را ډکولې شروع که چې راشه اوس فوج کې خو د مزې وکړې اوس مهدي شه چې نورې مزې شروع ځکه دا قوم خدای ډېر بې ضمیره قوم دی بې لګامه بې سړیتوبه بله شپه مې لیده دا د جشن پاکستان په شپه د اسپې په ریړه کې ډولکیو باجی خوا او تنګیر چاپیر سړی ناستو آی غګوله نن د خوشاله شپه ده دوپړی غږېدی او دوی ورته په ریړه کې ګډېده او داسې په دې سره کراوه دا قوم او دا خلق دي اوس تاسو اندازه وکئ چې دا چرته خوب هم ګورئ چې دا خلق بم چرته رای راست راشي یا دا خلق بم چرته د سړي زامن شي لکه د مور واده دی د چا واده دی درکې چې په ریړه کې دی دوپړه ایښي دي او صاحب تاسو ورته ګډېږئ او لاندې د جشن پاکستان شپه او د جشن پاکستان خوشحالی او 14 اگست دې ته وایي چې مونږ د پیرنګي نه خدای آزاد کړي یو نو مونږ دا دې ګډېږو یعنی خدای د پیرنګي نه تا آزاد کړي نو ګډېږي یا په دې ملک کې د 14 اگست خوشحالي مناول جنډیانو ته وایي فانوسونو الوزولو ته وایي دکانونو او بازارونو سجاولو ته وایي
چې د قوم او د ملت لکونه روپۍ فضول ضایع خرچ شي. کمیټۍ والا هم جنډۍ جوړې کړې وې، ممبرانو یې په زور په خلکو تقسیمولې، ته جنډۍ ولګوه، ته جنډۍ ولګوه، ته جنډۍ ولګوه. د کمیټۍ علاقه وګوره، ویڼۍ وګوره، سرک یې وګوره، کوڅې وګوره، بمبې وګوره، اوبه یې وګوره. د 10 روپو نه 25 روپۍ میاشت د بمبې بل کړو او دغه پیسې چې جمع شي نو دا د کال پس په جنډیانو باندې خرچ کړي. بیا هغه کونسلرانې تقسیمۍ چې کم تاسو پاس کړي دي، څوک د چا د ماما زویو، څوک د چا د چاچا زویو، آی ګرځي او په دکانونو چاله جنډۍ ولګوه. دغه ده خوشحالي ده. دې ته وایي 14 اگست لویه خوشحالي دای. خوشحالي خو دې ته وایي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو جنگ فتح کو نو مسجد نبوی ته براغله او ټولو صحابو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 رکعات نفل به د خدای شکریا ادا کړ. الله ته به سجده شکر وکړه چې اے الله مونږ ته تا یو عظیمه فتح نصیب کړه، خدای ستا د دې مهربانۍ شکریا مونږ نشو ادا کولی. خوشحالي خو دې ته وایي. نو هسې ویما چې دیوال ته ډولکی وال هېڅ فایده نه لري. دا زمونږ خبرې چې دي دیوال ته ډولکی وایي. امید نشته د دې قوم نه چې دا به چېرته راسته راشي. یا پرون تقریرو زمونږ د ملک د وزیر اعظم سے تاسو روزانه ګورئ، مارشالله 86 کې به لرې شي او مارشالله 87 کې به لرې شي او مارشالله به 3 میاشتو کې لرې شي، مارشالله به 5 میاشتو کې لرې شي او مارشالله. دا څه خبرې؟ دا حکومتونه داسې خبرې کوي، دا سربرای مملکت چې هغه داسې خبرې کوي. ډېر ښه کوي. د دې ګوګو قوم مشران داسې پکار قوم چې ګوګو دی. تاسو وګورئ دې قوم په رستو د سنبۍ کې جنډې نه وې لګولې ځان پسې په سایکل کړې وې که نه وې کړې؟ او د داسې ګوګو قومه په خبره نه پوهېږي. مارشالله مونږ له زور نشته. مارشالله په ملا نه ده نه په جماعت ده، کدا په تاسو ده، په کاروباري دنیا ده. د چا چې شپه ورځ مزاج د شیطانت وي، جګړې او فسادونه او مارشالله اکټ لاندې کیسونه په تاسو ده، په مونږ نه ده. مونږ خو خدای مهرباني ده بس نه په جماعت مارشالله لګي او نه پیسه لګي، مونږ باندې تاسو باندې. ستاسو حالت دا دی. نو ډېره ښه زما عزیزان خفه نه شئ. دا تقریر میں 13 ورځو کې یو ځای کې کړه. چا رانه تپوس وکړو، وی چې مولانا صاحب خوراک څښاک کې مصراف راځي. لیاوج په هفته کې 2 ورځې د غوښې ناغه ده.
نو د 2 ورځو کې تاسو وګورئ هر سړی بازار ته راوتی چرګان علي ولې وای نن د ناغې ورځ ده نو په دغه 2 ورځو کې داسې ساده غوندې سبزي مبزي تاله خوند نه درکوي چې چرګ پکې دا مصراف دی وست نه دی د چرګ او چرګان علي که وست دی د چرګ او تا سره په چم گاونډ کې د چا د دالو وس نشته او تا چرګان کور ته یوړه زما دې په خدای قسمی چې د دې بم خدای له حساب ورکړي والله که دې خدای پرېږدي چې تا چې کور ته چرګ راوړو او په گاونډ کې د چا د ټیپرو پخولو وس نه و تا دغه چرګ خوروا چرته گاونډ کې لېږلې ده چې دا غریبانو روټۍ سپوره ده نه یا الله منځونه خو دې ډېر کړي ځکه چې حاجي صاحب وي او په منځونو نه کېږي ګیره دې هم پرېښې وه ډېر غوړ کړی به جومات ته را روان وي په خپل ذات مې دې قسمي که دې پرېږده دولت صرف دې له نه دی چې تی وخوره خپله ښځه پې ولوبوه خپل اولاد پې ولوبوه نه دولت دې له دی چې د بل د ښځې به هم خیال ساتي د بل د بچو به هم خیال ساتي د بل د خوراک او د بل د لباس به هم خیال ساتي مونږ خو بیړي غرقه ده مړی وشي ماله د مړي جوړه راوړي په جومات کې را سره طالبي 200 ټاکۍ پرتوک تاچولي ماله جوړه راوړي تا اول چې د مړي جوړه ماله راکې په ټپ وړون شي ما خو وګوره که نه چې زما جامې ډېرې دي که لږې دي تا خدای تباه که په دغه مړي مړي دي خدای بنیاد وباسه او خو ګوره چې دا چاله د مړي جوړه ورکې دا موړ دی که وږی دی دا بربنډ دی که پټ دی په خدای قسم که مونږ خدای پرېږدي غول به د بل خیال پیغمبره دا څه د ټوکو خبرې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم لنګ مبارک زوړو چا ولا لنګ راوړو صاحب دا ستاسو لنګ زوړ دی دا وتړئ زوړ یې لرې کړو نوی وتړئ یو صحابي را پاسېده و یا رسول الله دا لنګ ماله راکړه حضور کور ته لاړو بیا یې زوړو تړلو او نوی راوړو هغه له یې ورکړه خو به کوي داسې اوبه کیسو یو سړی راغی ما ته وایي چې ملا صاحب دا ستا جامې زما زړې دي دا ماله راکړه زه به لاړ شم کور ته زړې به واغوندم دا به وله ورکړم ور به یې کړم تاسو به یې وکړئ برشونه مرشونه چې ډېر والي دي نو به یې کوي ټیټریکس جوړه دی اغوستې ده او صاحب ای صوفي دی اغوستې ده او یا ټیټران دی او نوې را روان او شلیدلو جامو والا راغی دي دا ماله تیسا بے وقوفا وبکه اوس دا خصلت چې مونږ کې پیدا نه وي مونږ به څه کوو صحابي وایي صحابه ورته په غصه شو د خدای بنده د حضور علیه السلام لنګ مبارک زوړو تا تې ولې دا نوی واغست اوس دغه صحابي ایمان تم ګوره هغه ورته په خدای مې دې قسم وي چې لنګ مې ته دې د پاره نه دی پرانیستی چې زه په خپل کار راولم دا لنګ د پیغمبر بدن پورې ولګېدو دې د پاره مې ته وغوښتو چې دا ځان سره کېدم چې کله زه مړ شم او دا زما کفن شي ولې زه چې په قبر کې
د محمد رسول الله بدن پورې لګېدلې کفن ځان سره یو سما نو ملائکی چې راشي ما نه تپوسو کې زه به دا کفن ورته پیش کما الله دغسې چل یو ځلې شي حضرت عمر را روانو ماشومانو لوبې کول امام حسین پکې و ماشومانو منډې کې عمر راغی امام حسین آواز وکړو چې منډې مه وهئ دا عمر خو زمونږ غلام دی دې نه تاسو ولې یریږئ حضرت عمر دا خبره واورېده چې حسین وایي چې عمر زمونږ غلام دی عمر په جړا شو په منډه راغی حضرت حسین په غېږ کو او نیغې د حضرت علی کور ته بوتلو حضرت علی ته وی دی حسین یو خبره کړې ده دا ولیکه او تم پې دستخط وکړه او دنم پې ګوته لګومه څه ویلي دي وی ماشومانو منډې والي چې عمر راغی او ده ووی چې منډې مه وهئ عمر زمونږ غلام دی دا ولیکه په کاغذ چې حسین ویلي دي چې عمر زمونږ غلام دی حضرت علی ورته عمر پرېږده خدای بنده د ماشومانو خبرو نه څه جوړی ورته وی علي په خدای مې دې قسم وي چې دا خبره دې لیکلې نه او د حسین دستخط مې پې کړی نه چې پرېنږدم حضرت علی دا مضمون لیکلو چې حسین وایي چې عمر زمونږ غلام دی او د امام حسین ګوته یې پې ولګول ماشوم حضرت علی ورته وی د خدای بنده دا دې څه دپاره وکړه وی علي دا مې وصیت دی چې کله زه مړ شمه نو په لحد کې به دغه کاغذ زما په سینه کې ایږده یو خښتې به راپسې بند کوي ملایکې چې تپوس ته راشي او ما نه تپوس کوي چې عمره په دنیا کې دې څه کړي نو زه به ورته وایم چې ماله څه تپوس کوئ زه خو مړی وما او مړی چې کومه غلطي وکړي نو پوښتنه یې د مالک نه کېږي دا کاغذ وګورئ زه د امام حسین غلام وما که زما متعلق څه پوښتنه کوئ نو حسین نه یې وکئ په دې به ځان خلاصو زما عزیزانو عرض مې دا و چې سوچ وکئ مونږ خو غرق یو مونږ تباه یو دغه ته چې ګورې چې اصلي دین داو حقایق د دین داو روح د دین داو مونږ ټول نمایش فراډ دوکۍ او د دوکې هیڅ شی چې دی ابه پکارېږي دې وجه نه چونکې مونږ زندګي ټوله دوکه ده دین مونږ زده کړی نه دی ورته نږدې راغلي نه یو نو وګورئ چې مونږ کې څومره فرقې پیدا شو تماشا یې دومره فرقې باطله دي چې ماله خو شمار نه راځي شمار او خاص کر بیا په پاکستان کې په شمار یې نه پوهېږي خو دومره وکئ چې دومره دین خو کم از کم زده کول پکار چې ستا اوس ګوره ستا په زوی چې څوک اعتراض وکړي ته یې جواب کړي که ستا په لور څوک اعتراض وکړي ته یې جواب کړي که ستا په ښځه څوک اعتراض وکړي ته یې جواب کړي که ستا په ځان څوک اعتراض وکړي ته یې جواب کړي لیکن که دین محمدی باندې څوک اعتراض وکړي او تاله جواب نه درځي قرآن باندې څوک اعتراض وکړي او تاله جواب نه درځي حدیث باندې څوک اعتراض وکړي او تاله جواب نه درځي
دا مسلمانی به په قیامت کې کرامت شي. دیخوا وګورئ تا زوی دی او د زوی په مخ کې پتا د کوتکو گزارونه کیږي او زوی دی یو لوټی تم لاس نکو ستا د پاره نه درنه یو کوتکی سار کو تب دا زوی کی ضرور په مخ کې پتا کوتکی وریږي او رور د تا د پاره لاسم پچاو چت نکو دا رور برور کی د خزی په مخ کې پتا کوتکی وریږي او د خزی دی هاي چغه مونواله دا خزه به خزه کی نو په اسلام ستا په مخ کې قادیانان پرویزیان چکړالیان بهاولیان رافضیان د ټینکونو بمبار شروع کړی دی او تاله خالی د خولې جواب قدر نه درځي دا اسلام بتا دوست تصور کی یا په دې مسلمانای به تخلاص شي. نو خبره مې دا کوله چې هغه سړی دعوا وکړه چې زه مهدي بلا مریدانی پیدا شو. مهدی ملیانو راټینګ کو چې راټینګ کو ال کافر کو دي نو په یو منډه مال راغی کرنیل سے چې مال راغی چې الا سچل کوه مال چل څه دی ویل دا کتاب او مهدیتوب دعوه مې کړې ده. نو مال ته مهدي سه ویل غل مې خوړلې دي اوس مې پاکوا. نو مال ډېره ښه ده زه به در سره ځمه هلته به جلسه‌یي ته به راپاسې اعلان به وکړې چې ما دماغ کار نه کولو او دا دروغ مې ویلي دي او زه نه مهدي یم نه څه یم او زما د توبې زه به دې نه پس سم مسلمان یم. لاړو ورسره جلسه مو کړه عمولیانو وی مې اخلاصه ورانه دا سړی ښه نه دی ګورې مال روکې که پاگل دی قمقل دی که دا سړی وی د به چرې دا خبره نه کوله خو بې وقوف سړی هم ته اخلاص کو نو اوسه پورې ټیک دی. عزیزانو مهدی چې دی دا به پیدا کیږي په مدینه منوره کې جای مولد د پیدا کېدو ځای به د امام مهدی چې دی مدینه منوره او دی به پیدا کیږي په سیده کورنۍ کې خاندانی به دی سید وي او پیدا کیږي به په مدینه منوره. عزیزانو یو ټکی ته بل راشي نور تفصیلات به بیا بلی جمعې ته کوو. د مونځ وخت به راشي عیسی علیه الصلاة والسلام ته به ست وشي چې مخکې مونځ وکړه ځکه چې ته پیغمبر یې. عیسی علیه السلام به د مخکې مونځ کولو نه انکار وکړي ولې وای به زه مخکې مونځ ځکه نه کوم چې زما دین منسوخ شوی دی او زه اوس دنیا ته متبع د دین محمدي راغلی. ما په دې خبره پوه شوئ؟ دا بل رد دی په قادیانانو باندې چې تاسو چې وایئ چې رسول الله نه رستو به بل پیغمبر نه راځي نو عیسی به ولې راځي؟ عیسی به بحیثیت عیسی نه راځي بلکې بحیثیت امتی د جناب محمد رسول الله راځي. خیال هم راغی نو دغه وجه ده چې عیسی علیه السلام به مانځه ته نه مخکې کیږي امام مهدي به مخکې او مونځ به هغه پسې. عزیزانو دغه اسنا کې بس 40 کاله تیر شي چې 40 کاله تیر شي نو
سلویخ کاله پس به دجال را پیدا شي. اوس خدای خبر چې دجال تاسو څه شي ته وایي، خو څوک وایي خر دجال او څوک خر جدا دی او دجال جدا دی. واخر دعوانا ان الحمد لله.